غرونه غرونه ظلم ګورم اها بیا هم یم خاموش زه د کرش ماشین یم ډبرې تیروم. محترم ممتاز اورکزی صاحب خپل لوی کور افغانستان ته راغلی دی، دلته په ننګرهار کې دی له موږ سره. تش د تنظیم جوړول نه دي، تش د یو سازمان جوړول نه دي، مخ په وړاندې بوتل دي او ښه اهداف ټاکل پکار دي تنظیم ته. چې بله زده کړې مو تر کومه ځایه را رسولي او فی الحال کوم فعالیتونه کوئ، په څه بوخت یاست؟ ضرور دي هلته هم مبالغه کېږي که نه، داسې نه. څومره وخت وروسته افغانستان ته راځي او کوم بدلون احساس دلته تا کړی؟ که څوک وایي تېره نیمه پېړۍ څه وه، وایم دا زما په وینو سور داستان دی. اوس پښتو شعر په کوم وضعیت کې دی؟ د یو مشر شاعر په حیث ځوانانو فعالیتونه څنګه ارزوئ؟ سلامونه او درنښت درنو ملګرو د شعر او ادب ګلالیو مینوالو. محترم ممتاز اورکزی صاحب خپل لوی کور افغانستان ته راغلی دی، دلته په ننګرهار کې دی له موږ سره. له ده سره د ده په ژوند، د ده په ادبي فعالیتونو، د ده د کورنۍ د بچیانو او هغه پوښتنې چې زما په څېر له تاسې سره په زړه کې دي هغه ورسره شریکوو. هیله مند یم چې د خپرونې تر پایه به راسره پاتې شئ او دا خپرونه به تر پایه راسره وګورئ. ستړي مه شئ، خدای مو راوله. خپل لوی کور افغانستان ته هرکلی درته وایو. ډېره مننه، ډېره مننه. خوشحال اوسئ، آباد اوسئ. له نوم سره خو مو هغه څوک چې شعر پیژني، هغه څوک چې ادب پیژني، هغه څوک چې له دې برخې سره بلد دي او دغه برخه تعقیبوي بلد دي، ستا نوم ستا شاعري اورېدلې ده. خو که ته په خپله ژبه لیدونکو ته ځان ور وپېژنې، پوره نوم په کوزه پښتونخوا کې له کومې به سیمې سره تعلق لري، اورکزی ایجنسۍ کې زده کړې مو تر کومه ځایه را رسولي او فی الحال کوم فعالیتونه کوئ، په څه بوخت یاست؟ مننه. زما خپل نوم دی ممتاز الرحمن، ډېر خو دغه څه لیکونه مې چې کړي دي نو هغه مې د ممتاز اورکزي په نوم کړي. ډېر ښه دی. 12 14 جماعت پورې ما زده کړې کړي دي او بیا د هغې نه پس مسافري مسافري لا دوام لري. خو دغه ادبي تعلق چې کوم دی دا مې د ادبي سازمانونو سره برابر ساتلی دی او هغه تر اوسه هم قایم دی. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. عمر مو څومره دی او څو کاله کېږي چې شعر لیکئ؟ داسې دقیق خو نشم ویلی چې څو کاله کېږي چې شعر لیکي، خو په هر حال دغه د ښوونځي او دغه دورو نه چې باقاعده. بله، ستاسې له شعر، ستاسې له شخصیت نه ډېر ځوانان متاثره دي، ستاسې شاعري اوري او له هغې نه زده کړه کوي. تاسې د چا شاعري ډېره اورئ، د چا شاعري ډېره خوند درکوي په مشرانو شاعرانو کې؟ د ځوانانو کور ودان او ځوانانو ته بریاوې غواړو. خپله خو داسې ده ګوله چې په کلاسیک شاعرانو کې به سړی څنګه انتخاب وکړي. که یو انتخابوي لږ ساعت پس وایي چې نه ګنې دا خو ما انتخاب کې تېروتنه کړې ده، نور دغه پکار دی. انتخاب ګران دی خو ما لوستي ټول دي. ډېر ښه. اوس پښتو شعر په کوم وضعیت کې دی؟ د یو مشر شاعر په حیث ځوانانو فعالیتونه څنګه ارزوئ؟ خصوصا په سوشل میډیا، یوټیوب د لارې چې پښتو ادب ته کوم فعالیتونه کېږي، په کوم نظر ورته ګورئ او کشرانو ته کومه توصیه کوئ؟ سوشل میډیا باندې خو تاسو هم ګورئ، دا شاعري خو بیخي ډېره ده، چې نور هم ادبي فعالیتونه کېږي، خو کتل دې ته پکار دي چې دا څومره دوام کوي. تش د تنظیم جوړول نه دي، تش د یو سازمان جوړول نه دي، مخ په وړاندې بوتل دي
او ښه اهداف ټاکل پکار دي تنظیم ته چې بله او ستاسو توصیه څه ده ځوانو شاعرانو ته څه باید وکړي چې پښتو شعر لا وغوړېږي لا مخته لاړ شي څه کول پکار دي نو اولنی کار خو دی مطالعه بله او بیا مشاهده هم د انسان کېږي وخت په وخت خو دی د خپل پوهنتون او دغه هغه هم په هغه دغه ساز ورسوي ول صرف شعر لیکل نه دي که نه ژوند ته صرف د شعر مونږ باشعوره فکري سیاسي او تعلیم یافته ځوانانو ته ضرورت لرو واقعا شعر د کوزو برو پښتنو په یووالي کې څومره رول لوبولی شي او شاعر او ادیب ته په دې برخه کې څه کول پکار دي نو دا خو ټول مونږ اوس دا مونږ او تاسو چې یو خو ټول خپلو کې یو بل ډېر ښه پېژنو زو راځو او نور هم په دې برخه کې کار پکار دی بله حکومتونو ته څه کول پکار دي د شاعرانو او ادبي سټو ترڅنګ هغوی باید څه وکړي په دې برخه کې دواړه خواوې شي یو داسې حالت رامنځته شي دا شاعران ادیبان د دواړو اړخونو نه دا د مینې د محبتونو د ورورولۍ دا سفیران دي حکومتونو ته دې خلکو ته سهولتونه ورکول پکار دي چې دوی د خپل کردار په اسانه او په ښه طریقه ادا کړي او نور دا زمونږ تګ راتګ دا به انشاءالله په سولې کې په سوکالۍ کې او په ترقۍ کې دا به خپل کردار لوبوي څومره وخت وروسته افغانستان ته راځي او کوم بدلون احساس دلته تا کړی زه په اول ځل راغلم په خپل عمر کې اول څنګه احساس کې نو ډېر زبردست ته به خامخا د افغانانو په اړه د بر پښتنو په اړه په سوشل میډیا یا نور رسنیو کې ټلویزیون د لارې د راډیو د لارې ډېر څه اورېدلي هغه څه چې په رسنیو کې دي او هغه څه چې تا دلته ولیدل څومره توپیر کوي ضرور دي هلته هم مبالغه کېږي که نه داسې نه صحیح دلته امن دی ژوند کېږي خلک کاروبار کوي خلک دفترونو ته ځي پوهنځو ته ځي پوهنتونونو ته ځي جنکۍ ځي خلک پارکونو کې ګرځي نورمال ژوند چې څنګه دی هغسې ژوند روان او د سوشل میډیا ډېرې خبرې دروغ دي یا هغه منفي دغه ښیي که نه اړخ ښیي داسې نه ده بلکل لیدونکو ته خپله تازه شاعري داسې کوم غزل چې ډېرو نورو نه یې اورېدلی او موږ ته یې د ډالۍ په توګه ووایئ ډېر خوند به وکړي نو هسې خو ستا هر غزل زړه ته لاره کوي صرف 2 شعرونه وایم بس ښه ارشاد چې غرونه ظلم ګورم بیا هم یم خاموش غرونه ظلم ګورم بیا هم یم خاموش زه د کرش مشین یم ډبرې تیروم غرونه ظلم ګورم بیا هم یم خاموش زه د کرش مشین یم ډبرې تیروم او یو 2 شعرونه به نور ووایم چې بې وسي ده زړه مې وران دی زړه یې وران بې وسي ده زړه مې وران دی زړه یې وران دی ګونګ ولاړ یم کابلی جانان روان ډېر عالي او زه له تا شم صدقه جلال آباده زه له تا شم صدقه جلال آباده تا ته خپل جسد سپارلی باچا خان او ناشناس مې دی په روح کې راګډ شوی سراهنګ استاد بیخي را باندې ګران ډېر عالي که څوک وایي
تېره نیمه پیړۍ څه وه. که څوک وایي تېره نیمه پیړۍ څه وه، که څوک وایي تېره نیمه پیړۍ څه وه، وایم دا زما په وینو سور داستان دی. ستاسو ډېره مننه. ډېره مننه خوشحاله چې وخت مو راکړ. خدای مو راته لره هر کله راشئ. خدای مو ښاد او راباندې آباد خوشحاله اوسئ. اوسئ. ډېره مننه. مننه لیدونکو چې خپرونه مو راسره وکتل. خوشحاله اوسئ.